د لویو بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه السلام علیکم ستړي مشئ. نن یکشنبه د لړم یا عقرب میاشتې 29مه چې د نومبر له 6 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام را اړوم د باختر لنډې خبرې ټولګې ته. په دوحه کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت سرپرست د قطره فرهنګي بنسټ په رسمي بلنه د المحامل التقلیدیه زړې کښتۍ تر عنوان لاندې نندارتون په پرانیست غونډه کې ګډون وکړ. په مراسمو کې پر امیر شیخ حمد بن خلیفه ال ثاني سربیره د قطره فرهنګي موسسې مشر، د حاکمي کورنۍ شیخانو، سفیرانو او د بهرنیو هیوادونو استازو، مدني فعالانو، فرهنګي او اکاډمیکو شخصیتونو او ژورنالیستانو هم ګډون کړی و. په نورستان کې د 4.4 میلیون افغانیو په ارزښت یو روغتیايي مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د نورستان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د مرکز پارون اړوند کانتوا کې یو روغتیايي مرکز د سویډن کمیټې په مالي ملاتړ د 4.4 میلیون افغانیو په لګښت ګټې اخیستنې ته سپارلی دی. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر وایي د پوهنتونونو استادان د افغانستان ملي شتمني ده. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم بلخ ته د خپل سفر پر مهال د شمالي ولایتونو د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له استادانو سره په کتنه کې د پوهنتونونو استادان د افغانستان ملي سرمایه بللې. نوموړي د پوهنتونونو له ټولو هغو استادانو چې په بهر کې مشتي غوښتي چې بیرته هیواد ته راستانه شي، ترڅو د ځوان نسل د سالمې روزنې ترڅنګ د هیواد د ځوانانو په ذهنیتونو کې د یووالي او پیوستون د رامنځته کولو روحیه پیاوړې کړي. غژمنه کړي چې د نسلونو د غوره روزنې په موخه به د معیاري اسانتیاو د برابرولو په برخه کې خپل هڅې ونه سپموي. په زابل کې د 500,000 افغانیو په ارزښت یوه ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د زابل د احصایې ریاست مسؤلین وایي چې خلکو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه یې یوه 3 اتاقه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارلې ده. ننګرهار کې د څه باندې 9 میلیون افغانیو په لګښت یو سړک ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د دغه ښار په شپږمه ناحیه کې یو سړک چې 1 کیلومتر اوږدوالی او 2 متره سور لري ګټې اخیستنې ته سپارلی دی. د ننګرهار د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس انجینر دوست محمد چهاردیوال ویلي د سږ کال لپاره یې 14 پروژې پلان کړي چې په نږدې ورځو کې به ورته نورې پروژې هم د ښار په بېلابېلو برخو کې پیل کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه پروژه کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په نورستان کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. د نورستان سیمهیز مسؤلین وایي چې د برق موسسې لخوا په دغه ولایت کې د 1.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابروي. د برق موسسې مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مرکز پارون او وانت وایګل ولسوالۍ کې ځوانانو او ښځو ته حرفوي زده کړې برابروي او ترڅنګ یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت 114 قلمه درمل هم د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې روغتیايي مرکزونو ته ورکوي. ترکیه په کاپیسا ولایت کې لسګونه میرمنو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې. د ترکیه IHH موسسې د کاپیسا په مرکز او د دغه ولایت د دوهمې برخې کوهستان ولسوالۍ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږي 100 ښځو ته د خیاطۍ د زده کړو زمینه برابره کړې. مسؤلین وایي چې دغه میرمنې به 6 میاشتې زده کړې کوي او له فراغت وروسته به د خیاطۍ ټول وسایل هم ورکړل شي. او همداراز د ترکیه IHH موسسې د یادو میرمنو 200 یتیمو ماشومانو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړې ده. کابل کې 15 تنه د جنایي جرمونو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران وایي چې د درېیمې حوزې په مربوطاتو کې 15 تنه د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیولي دي. په بغلان کې په 2 جلا ترافیکي پیښو کې 50 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان سیمهیز مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د دوشي او خنجان ولسوالیو کې د 2 ترافیکي پیښو له امله 11 کسان مړه او 50 نور ټپیان شوي دي. یا د جلا پیښې یوه د 580 ډوله موټر د چپه کېدا او بله د ویټس او کرولا ډوله موټر د ټکر له امله رامنځته شوي دي.